ډاکټر صاحب دا پخې مې څه خوږېږي ته داسې کار کوه ته لږ واک کوه هی واک چیرې واک خو ټول زمان رانه اخیستی هغه واک درته نه ښیم هغه واک ګرځېدل درته ښیم مطلب لږ ګرځه ورزش کوه ښه کېږي صحیح ده او هغه دوایانې هم سره وخورې نور ښه کېږي ځه هلکه تا ته چې ما هغه میکروب ضد دوایي لیکلې وه چې هغه به ګیز په 2 بجې وخورې نو تا څنګه یې شپې په 3 بجې خوړلې وه زه غواړم چې میکروبونه حیران کړم څه تکلیف لرې ډاکټر صاحب تکلیف خو ډېر لرم سر مې خوږېږي او ویښته مې دوړېږي ډاکټر صاحب تاسو وایې هو کوم تیل استعمالوې د سوپي تیل استعمالوم ډاکټر صاحب کومه شامپو استعمالوې د سوپي شامپو استعمالوم ډاکټر صاحب کوم صابون استعمالوې د سوپي صابون استعمالوم کوم ټوټپیسټ استعمالوې هغه خوب رشي هغه هم د سوپي استعمالوم دا سوپي ولا لکه چې ښه ځانګړې کمپنۍ ده نوې ډېره ښه کمپنۍ راوتلې ده ډېر ښه سامان ده څنګه یې سوپي کمپنۍ سره نه ډاکټر صاحب ته پوه نه شي دا سوپي ما سره په اتاق کې دی زه د هغې شامپو او ټوپیس چک څه خدای دې خوار نه کړه خیره نه مونږ ویل داسې پردي سامان به استعمالوي ځکه خو دا مرضونه ته لګېږي ټوټپیس هم پردی استعمالوي هغه څه مرضونه یې تا ته در انتقال شي مونږ کومه ځانګړې کمپنۍ ده چې مونږ هم سوپي صابون ځان ته واخلو چک څه وایي دغه په پرچه کې به ته یو صابون ولیکم پوه شوې پیلام به خالي نور راکړو دی ځه څه تکلیف لرې ډاکټر صاحب دا سر مې هم خوږېږي او دا غوږونه مې هم خوږېږي لږ غلی څه ډېر به نه غږېږي ما دماغ به ډېر نه راخرابوي بس صحیح ده زه پوه شوم زه پرې ورسېدم ته ډاکټر یې که زه ډاکټر یم خو بس زه پوه شوم چې زه غوږو سره به دې پښې هم خوږېږي زه دوايي یاره ډېر ته دومره ډېر غږېږي څه چې ته د بل ډاکټر ته لاړ شه ځه زه به د اخلاق ډاکټر پیسې درکړم زه خو مې نه ګورم خو دې هم داخلو نه دې ګورم چک سه ومینځئ ورته که وباسې ده راسه وباسې ده څه تکلیف لرې وای باید په مریضۍ کې شرم ونه سي ګوره هر کله چې تاسې ډاکټر ته ځئ نو باید په مریضۍ کې شرم هېڅکله ونه سي ډاکټر ته صفا ووایي چې دا تکلیف لرم دا تکلیف ونه شرمېږي ځکه ځان ته نور هم ته زیان رسوي نقصان رسوي تا یو داسې تکلیف یې ستا هغه حالت نه وایي ډاکټر دې بل شي دوايي راکړي دوايي به لا نقصان وکړي باید صفا ډاکټر ته ووایي چې ونه شرمېږي صفا ووایه شرمېږم ښه ډاکټر صاحب تا دلته 2.5 کېنولي او ټول هم دا ما ته ګوري لکه چې امام یم او دا راپسې جمع کوي نو زه خو شرمېږم ښه غوږ کې راته وایه غوږ کې راته وایه صحیح دا دې باید علاج وشي دې مرض دې علاج نه دي دې سره ډېر غټ نقصان بیا جوړېږي زه ته دوايي لیکم ډاکټر صاحب یو نیمه میاشت بعد لمبر راغی تم نه خورا شم نه صحیح څوک هم نشته بیا دې زما انتظار رامنې ولې کوم دې ونې خو موږ خپل قدر زیاتوو که نه هېڅوک هم نه یې چې اوزګار دی چې خاص سړي ته 15 ورځې بعد 10 ورځې بعد 15 ورځې بعد راسه 100 ورځې بعد راسه ډاکټر صاحب نمبر نه میلاوي دا خو موږ هسې قدر دې ځان زیاتوو که نه ته څه پوهېږې لیونیه څه تکلیف لرې وای ډاکټر صاحب مړ شوم السلام علیکم وعلیکم السلام ولې وای زړه مې خرابېږي ډاکټر صاحب څه چل ولې زړه خرابېږي هغه زونډې ګل راته د طاقت ګولې راکوي یوې د معدې راکوي دا ډېرې ښې ګولې دي څنګه ته ودرېږي هغې په ما باندې بد تاثیر وکړو اوس مې زړه خرابېږي وای ډاکټر صاحب که نه مړ شو کومې ګولې ډبی مبی دې نه ده راوړې دغه دا ګوره دغه ګولې دي وای دا که نه ډاکټر صاحب نو دا خو یې پیچ ګولې خوړلې دا خو د معدې دا یې ډېرې خوړلې لکه چې قبض کړی خېټه یې در بنده کړې ده نه پوهېږم خو بس ځان دې سیمټ کړی د خدای د خوار نه کړه نو ولې ده نو چې په یو شي باندې پوهېږي نه ډاکټر له مشورې نه بغیر دوایانې خوري نو دغسې حال خو به یې که نه ګوره ما ته 100 پیرې ویلي دي چې دا ځان ډاکټري مه کوئ هلکه وخوره ډېرې ښې طاقت ګولۍ دي راوړي یو زره ستونزې دا د معدې ډېرې ښې ګولۍ دي دې سره ګوره لا نقصان نه کېږي پایدې او ځان په دوایانو ما عادت کوئ دوا چې یو فایده لري 100 نقصان لري یو ځای به یې جوړوي بل ځای به یې خرابوي چې ښه صحیح ډاکټر د مشورې نه بغیر ګوره ډاکټر سره مشوره کوئ ډاکټر ته ورځئ چې روغ ډاکټر ته هغه نه صحیح ګولۍ ځان نه دوایانې مه خورئ خدای ته وګورئ خرابوي نقصان زیات لري او د بدن ورزش کوئ ټوله طاقت سره بس ورزش کوو منډې کوو سبزي خوره دا طاقت ګولۍ څه کوې بیا هم چې خوري ډاکټر نه مشوره او معدې مرضونه نن سبا ډېر زیات شوي دي په خپله ځان ته په خپله د خلکو په هغه کړي دي ګډوډ خوراکونه او دا سیسټمونه معده مې خرابه ده دا ورسره اعصاب هم ګډوډ شوي که نه
لکه په وخت باندې ډاکټر ته ځئ ډاکټر به مشوره درکوي دوايي به درکوي هغه بیا خورئ دا ځان نه به دا پنډې ما جوړوي یو به دا هر سړی چې چېرته ځي پوه شوې جب کې به دومره پنډې ایښي دا څه دي ولا د معده مې د خوږېږي د معدې دوا ده ځان ما عادت کوئ په دې باندې پوه شوې او اوس به زه د سیرون ولګوم پوه شوې چې د خېټه دې نرمه شي زه هغلته واټ کې سم نه ځه کور دې ودان وي